بسم الله الرحمن الرحیم. هیله کوم چې ټول ملګري به ښه وي. زه راځم وینورډ ته. دې کې ما سره اول فایل ټیب دی. فایل ټیب کې به انشاءالله موږ د ټایم ټیبل له مخې نه سیو او سیوز ته راځو. سیو او سیوز به وایو. سیو څه ته وایي او سیوز څه ته وایي دا زه لږ انفارمیشن لیکم دې ځای کې. ها سیو شارټکټ څه شی دی؟ کنټرول پلس اس. سیوز شارټکټ F12 دی. Through save, we can save a file by one place, one format, one name, and can give password but cannot change the password. سیوز په تر باندې موږ کولی شو چې یو موجوده فایل چې یو لیکلی شوی فایل په یو ځای کې یو فارمیټ باندې او یو نوم باندې سیو کړو. پاسورډ هم ورکولی شو خو لیکن ریموو کولی ورڅخه نشو. سیوز شارټکټ څه شی دی؟ F12 دی. Through Savers, we can save a file by multi places, multi formats, multi names. Savers لر نه موږ کولی شو چې یو فایل په زیاتو ځایونو کې زیاتو فارمیټو باندې او زیاتو نومونو باندې سیو کو. پاسورډ هم ورکولی شو او ریموو کولی هم ورڅخه شو. فار ایگزامپل دغه فایل ما اوس ولیکو، زه غواړم چې دا له ځان سره سیو کړم. فایل ټیب ته به راشم، دې کې به سیو باندې کلیک کړم. چې کله مې په سیو باندې کلیک کړل ما څخه د ځای پوښتنه کوي چې ته غواړې کوم ځای کې سیو کړې. زه فار ایگزامپل ډیسکټاپ کې سیو کړم. له دې څخه وروسته ما څخه فایل نیم پوښتنه کوي چې کوم نوم باندې سیو کړې. زه فار ایگزامپل فرست ډے نوم باندې سیو کوم. بیا راڅخه د ایکسټینشن پوښتنه کوي، یعنی فارمیټ پوښتنه راڅخه کوي. 2003 والا فارمیټ کې سیو کړې، PDF فارمیټ کې سیو کړې، XPS فارمیټ کې سیو کړې، ویب پیج فارمیټ کې سیو کړې، 2003 XML او کنه 2010 والا ورډ ډاکومنټ کووالی نو دا 2010 والا فارمیټ دی. څه شو دا ما سیو کلیک کوم. خو سیو نه مخکې زه راځم ټولز ته. دې ځای نه زه پاسورډ هم ورته ورکولی شم. ټولز باندې به زه کلیک کوم. دې کې به زه راشم جنرال آپشن ته. جنرال آپشن کې به زه دلته پاسورډ ټو اوپن کې ورته ورکوم. فار ایگزامپل خان. پاسورډ ټو موډیفای هم تاسو ورکولی شئ. که دا دې ورته ورکړو بیا دا تغییراتو دپاره پاسورډ دی. فار ایگزامپل یو چا دې دا پاسورډ یاد کړو، فایل به اوپن کی خو تغییرات به پکې بیا نشي کولی که دا دې ورته ورکړی وي. زه یم بس دغه یو پاسورډ راته صحیح دی. دا مې اوکې کلیک کړو. دلته راڅخه دوباره هم غواړي اوکې اینډ سیف. ډیسکټاپ کې مې سیف کړو نو ما څخه به یو پاسورډ غواړي اوپن کېدو دپاره. فرست ډے په نوم باندې ما سیف کړو. خان ورته ورکوم نو ما ته به اټومیټیکلي اوپن شي. اوس زه نشم کولی چې دا پاسورډ د دې څخه ریموو کړم، خو چې کله زه سیوز باندې کلیک کوم بل ځای کې سیو کوم بیا زه کولی شم چې دا پاسورډ له دې څخه ریموو کړم. زه راځم F12 ته، د کیبورډ څخه F12 پریس کوم یا فار ایگزامپل فایل ته راځم سیوز باندې کلیک کوم. نو دې ځای کې زه کولی شم چې دا پاسورډ له دې څخه ریموو کړم. جنرال آپشن ته به راشم، دې ځای نه به دا ایسته کړم، دا به اوکې کلیک کړم. څه نوم باندې سیو کړې؟ فار ایگزامپل سیکنډ ډے نوم باندې ما دا سیو کړ. سیو باندې مې کلیک کړ. اوس چې کله تاسو راشئ دا سیکنډ ډے والا چې کوم دی که نه دا دې نه به پاسورډ ریموو شوی او دې باندې خو خپله موجود دی که نه، دې باندې خو پاسورډ شته. زه راځم سیکنډ ډے والا ته، دې باندې به پاسورډ نه وي ځکه ما له سیوز څخه ګټه واخیستله. هیله کوم چې سیو او سیوز فرق باندې پوه شوي یاست. سیوز موږ دې دپاره هم استعمالوو چې فار ایگزامپل دا په بل ځای کې سیو کړو. فار ایگزامپل زه یم چې زما دغه فایل ډېر ضروري فایل دی، 2-3 ځایونو کې سیو کوم، که یو ځای څخه ریموو شي یا ډیلیټ شي یا وایرس وکړي بل ځای کې خو به راسره موجود دي که نه. دغه شان فارمیټ هم ورته چینج کولی شم. فار ایگزامپل PDF کې سیو کړم، XPS کې سیو کړم چې څوک به ورکې تغییرات نشي کولی. مختلف نومونه ورته ورکړم. یو ځل مې سیکنډ ډے ورته ورکړه، بل ځل فار ایگزامپل تھرډ ډے ورته ورکوم، خان ورته ورکوم، جان ورته ورکوم. هر څه نوم تاسو ورته ورکولی شئ. هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست. دا موږ سره سیو اینډ سیو